که ته صبر وکړې دا پخپله یوه نیکي ده او یوه نیکي له 10 څخه تر 700 چندو پورې لیکل کیږي او بدي فقط په خپل مثل سره الله درته لیکي لکه څنګه چې رسول الله فرمایي. همدارنګه د خلکو په ناوړه خبره باندې مه خفه کیږه ځکه ته د توحید د لارې لاروی یې، ته اهل قبله یې، ته د الله او د رسول په مینه مست یې. په ګناه پښیماني او پر نیکي باندې خوښي وکړه. نو که په ګناه باندې خفه شي او په خپله نیکي باندې خوشحاله شي نو واقعا ته ډیر ګټور انسان یې. نو صبر او زغم ډیره بهترینه لاره ده او صبر د خلکو په نیوکو د خلکو په ناوړه خبرو باندې دا د بری لار ده. په دې باندې به ته کامیابه کیږي. مه خفه کیږه، له صبر څخه کار اخله ځکه چې صبر د خلاصون او نیکمرغي لاره ده. خو صبر باید د الله په لار کې او د الله لپاره وي. صبر باید صبر جمیل وي، یعنی ښکلی صبر وي. او د مصیبت پر مهال اهل سنت والجماعت له 3 ډوله وسلو څخه کار اخلي. چې کله تا ته مصیبت رسیږي صبر، دویم دعا، دریم د ښه ساعت او د ښه وخت تمه کې ژوند تیرول. لکه شاعر فرمایي چې زما دښمنانو خو پر موږ باندې د مرګ جام وڅښاوه، خو موږ پر مرګ هم ډیر ښه صبر کوونکي یو. همداشان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا هغه حدیث ده چې مسلم روایت کړی، لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. پر اذیت باندې په تکلیف باندې له الله نه ډیر صبر کوونکی نشته. ځکه تاسې به اوریدلي او لیدلي وي چې خلک د الله په اړه نعوذ بالله وایي چې الله ښځه او بچي لري، سره له دې چې الله رب العزت له دغه شیانو پاک دی چې خلک یې الله پورې وایي. هغه الله احد دی، هغه الله واحد دی او هماغه ذات دی چې همدوی ته روغتیا او روزي ورکوي، خو بیا هم الله حلیم ذات دی.